خدای ورو سوال کړی دی چې کله یو ښځه مړه شي او دې ښځې په ژوند کې د دوو خاوندانو سره واده کړی، یعنی یو سره یې کړی هغه یې طلاق کړي یا مړ شوی او بیا بل سره، نو دا به په جنت کې د چا سره وي؟ الجواب په دې مسله کې د علماو درې اقوال دي. یو قول دا دی چې د چا پکې اخلاق مزدارو په دنیا کې د دې ښځې سره، نو په جنت کې هم د هغه خاوند سره. خو ټول اقوال ګوره په هغه حال کې دي چې خاوند او ښځه دواړه په جنت کې یو ځای شي. ګوره اوس والعیاذ بالله خاوند جهنم ته لاړ شي یا ښځه لاړ شي، بیا خو مسله نه ثابت. موږ دا وایو چې دواړه جنت ته لاړو، دا ښځه به د چا سره وي؟ نو بعض علما وایي چې د چا اخلاق د دې سره ښه. دویم قول دا دی چې دا به یې غوره کوي، دې ته به وویلی شي چې دا ستا خاوندان دي، دا هم جنتیان دي، کم ستا خوښ. دریم قول دا دی چې کم اخرنی خاوني همدغه یو سره به وي، او په دې دریو وانو کې صحیح قول هغه د قدریم دی، ځکه چې په دې باندې صحیح حدیث دی شیخ البانی رحمه الله راوړی او صحیح ورته ویلی چې ایما امرأه توفي عنها زوجها، هر ښځه چې خاوند تې مړ شي فتزوجت بعده او د خاوند د مرګ نه بعد د بل خاوند سره واده وکړو، فهي لآخر ازواجها، نو دا به د آخرني سره وي. بل یو روایت ته امام طبرانی په معجم الاوسط کې راوړی چې معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه ام الدرداء رضی الله عنها ته پیغام ولېږو چې زه تاسو سره واده کول غواړم. وروسته د وفات او د مرګ د ابو الدرداء نه چې هغه مړ شوی، نو ام الدرداء ورته ووایي چې ما د ابو الدرداء نه اورېدلي دي، هغه وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې هره ښځه چې خاوند یې مړ شي او دا بل خاوند وکړي، نو دا به دغه آخرني دپاره وي، او زه تا نشم غوره کولی په ابو الدرداء باندې. بعض روایتونه کې دي سره چې ابو الدرداء ورته نصیحت کړی ام الدرداء ته چې زما نه بعد بل خاوند سره واده ونه کړي، موږ به په جنت کې یو ځای شو. دا به مې یو دلیل دی. امام ابن عساکر رحمه الله مې روایت راوړی دی چې اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما، د ابوبکر لور، د دې واده د زبیر بن العوام رضی الله عنه سره شوی. زبیر بن العوام ډېر سخت انسان و، نو دا په پلار پسې لاړه او هغه ته د زبیر شکایت وکړو، نو هغه ورته نصیحت وکړو ویې لور صبر کوه، کله چې یوه ښځه د هغې خاوند دینداری او دا خاوند بیا مړ شي، دا ښځه د بل سړي سره واده ونه کړي، جمع بینهما فی الجنه، نو دواړه به جنت کې یو ځای شي. نو دې نه هم دا ثابته شوه چې د کم خاوند سره به د کم په نکاح کې چې آخري وخت کې وه د هغه سره به والله اعلم.